وای 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 زیم خان د زمانه نه مې مال شته نه دانې غرق شومه تباه شومه وای 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 زیم خان د زمانه نه مې مال شته نه دانې وای داسې خراب یم داسې خراب یم او پته نشته که اوده شومه نو دا مال حال دا به مې چاته پاتې کېږي وای 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 غرق شومه یاره خدای دې ما د دې خان نه خلاص کړي چې د عمل خاله ټول ما ته پاتې شي ټول یې ما ته پاتې شي خان د زمانې نه اتیسر د زمانې خدای تعالی شوم پالک دی خدای دې زمونږ خلاص کړي وای وای زیم خان د زمانې نه مې مال شته نه دانې او یا لکه نوکره د ډاکټر والا څخه مو که مرم درنه راځم ګورې مرم ده نه لکه دا جایداد او دا مال رانه پاتې کېږي وایم د ډاکټر غم راته وکړه خانجي دغه دی راغی جوړ بس ورشه دې تندکو ډاکټر صاحب پسې شبه یو لکه څوک یو له څه په ټوپونه راخطای زه یم ډاکټر تیندک زه چې چېرته ځم په تیندک ځم کوم دی دی مریض چې لاس په خپل صفا دی ډاکټر صاحب خان هلته کې ناست دی زه راځه چې راځې ډاکټر صاحب زمون خان ورډي دا چوم دی اردن دا وایي او تو لیکا ها زه یم ډاکټر تیندک راځه چې ته ډیسپلین و تو لیکم راځه لکه چمنیه دا ستا آهان دی او کنه دا شوم پړه خان دی کنه دا خو ما ته شکل نه څه ډوبوګي شانتې ښکاري یاره صاحب ته لا شوم دی خو بس چلو سره خلاص هم کته دا مال جدا دې مونږ ته پاتې کیږي کاکا ته هغه مریض وای زیم خان د زمانې هغه مریض زیم خو له مې مال شته و نه دانې کاکا اوس ته له علاج کوم ها ګوره تاسو اوه وای تندک ته په خان څه چلو شو د خان له یو ګورته پیل ده وای ډاکټر صاحب ما خو دا ګرده سکول ته لېږلم نه ده چې پیل راته څه وایه خان کو اپریشن کې نه 2 لک روپۍ خرچه به دې راځي یې لکه تیندکو ډاکټر صاحب یو کار به ونه کې دا چې زما کومه ګرده پیل ده دا به راله په دې شوبې بازار کې خرڅه نه کې اوس ته دوايي لیکم او دا له فورا روغواله یخنی را روانه ده او سوپ یې ښه ډېر ډاکټر صاحب یو پوچی د خرم وته به ګوري چې شوم پړک نه خلاص شو یو لکه شموته خان شوم خان ډېر زیات بیمار دی خامار دی کم دی یاره بیمار یې راغشتې ته پوست لی ورشه څه منګی په سر راغشتی دی داسې کار وکړه که نه یو ډانګ راواله او په راسال سره یې داسې ووه اوهو کوڼه تاسو خو بحث کول دا له ټایم بربادول دي زه ورځم او دوایان یې راوړم ته ورشه د خان تپوس له او باو نرۍ غوښه ډېره راواله زما هم خوښه ده مړه سې چې دا خان نن غوښه په کومه خوشحالۍ کې راغوښتله یار زما له غوږ دا مشین هم خراب دی زم ورځم بس یې زه خوښ یم پسې نه اورم بس چې څه مې ورته ووي دا ډېر خیر وکړي نرۍ غوښه خان راغوښتې ده او ډېر وایي پوستکي مې وخوړه ډېر خوند به وکړي دا نرۍ غوښه یاره دا شوم خان خو ماله ګیله کوي نرۍ غوښه یې راوړې ده نوکر یې پسې لېږلی دی ژمه یو درجن کیلې وله وړمه چې غرمۍ دا روټۍ خو بال کړو که نه مړه ډېر خوند به وکړي والله زیم خان د زمانې نه مې مال شته نه دانې او یا لکه چمنیه ته کوم ځای هغه چې کوم چرګ در راوړی دی هغې نه لږ سوپ راته وکړه خان دا راوړم دله او که نه وګوره یو کار وکړه چې ګوره یوه خپه پکې واچوه ډېر تاوانونه مه کوه ګورې او که نه زیم خان د زمانې نه مې مال شته نه دانې ورشه ته مړه بیا څوک راغی یاره
لکه دا په دروازه څوک وه څوک شمو ته خان راغلی و شمو ته او خو مړه دا د ما غچ کنجوس چې اشنا دی واپس یې که مړه لرې که دنه د تنګ یم یاره خان شاپر ورته څه د روړي دی نه مړه ها راویسته ورشه کیسې راوړي دي السلام علیکم شکون خان وعلیکم سلام څنګه چل دی لکه ښه څنګه رالی څنګه طبیعت دی اوس څنګه دی اوهو زه خو مړ شومه ته اوس زما تپوس له رالی ښه ده شکر دی شکر دی دا ښه خبره ده ښه خبره ده او دا راته ووایه غوښه خو به مرګه سره کړي که په کور کې د پیټې درک نه لګي او ته د غوښې خبرې کې نه سهار راسره څه خوړلي دي او که نه واو زهر مې خوړلي دي او بیمارۍ کې خو دا ډېر ښه لږ ډېر خوړه دې سره به زر زر ښه شي او دا راته ووایه که نه چې ستا داسې له تپوس ته څوک راغلي څوک ډاکټر ماکټر او اسرائیل له راغلی وه بس روان یم دنه وای وای زه یم خان د زمانې نه مې مال شته نه دانې او هغه خو ډېر ښه ډاکټر دی هغه باندې خو زموږ ټول کوروالی علاج کوي د هغه په لاس کې قدرتي شفا ده هلکه ته خان دې وګوره چې څه چل په وکړي زه نه ورغلم سلام علیکم دا کیلي راکړه دا ورې لرې کړه نه یم خان د زمانې نه مې مال شته نه دانې